الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دې پر اسمه ګوښه خبره رسیدلې و چې د انسان ترقی هغه په هغه وخت کې راځي چې کله سړی ځان کې ډیر ښایسته مزیدار صفات پیدا کړي. ښایسته مزیدار صفات هغه صفات دي چې کوم سورې بقره 122 نمبر آیت کې الله ذکر کړي، سورې مؤمنون د اول نه لسم نمبر آیت پورې الله ذکر کړي دي، سورې احزاب 15 کې. او دغه صفاتونه په انسان کې کله راځي چې یو خدای سره علم ولري د دې صفاتونو، ځکه د عمل نه مخکې علم ضروری. امام بخاری شه په باندې باب دی. علم انسان له نصیب کېږي په څه باندې د غیر پر ملس طریقې ذکر کړي چې انسان به په خبره باندې ځان پوي، هغه به زده کوي، زړه به بل تر باندې نه مشغولي، خبره به اوري، دغه سره سره به د خلکو مابین کې دا نشر کوي، حلال خوري به کوي، د رسول الله تابعداري به کوي، د نظر کنټرول به کوي، د خواهش نه بزان ساتي او حرام نه ځان ساتل. دویم چې کله په انسان کې صفت د مجاهدي پیدا شي، کوشش، لکه به تور مثال دا خبره موږ تاسو سره معلومه را چې تهجد کول د ډیر اوچت عمل دی د الله په نظمانه، خو چې انسان اوس میدان لراو دنګي او عمل کې راولي. داود اوچت عمل دی، جهاد اوچت عمل دی، یو فضائل دی، یو میدان کې ځان شریکول، دا مجاهده. شیخ الاسلام ابن قیم صاحب دریم جلد زاد المعاد لسم نمبر صفحه تقریبا 13 اقسام د مجاهدی ذکر کړي، څلور د نفس سره، څلور د کافر سره، دوه د ابلیس سره، او دریم د عام منافقانو سره. دریم په هغه وخت کې به انسان د دې ښایسته او چته مزیدار صفات ولا جوړ شي چې سړی د یو نیک انسان سره ملګرتوب کې پاتې شي. ابو هريره صاحب دی، انس ابن مالک دی، عبد الله ابن مسعود دی، د اوچت صحابه کرام. چې په دې وخت کې د انسانان په ډیر کم پیدا شي چې انسان دغه خلور شي، د په دې ژوند کې ته اثر او رنگ واخستلی شي. کتابونه باید انسان مطالعه کړي، د سلف صالحینو کتابونه، د غوی سیرت کتل، دغه تاریخ کتل. لکه مخکې ورځ هغه درس د وسبح کې موږ دا خبره ذکر کړه چې ابو هريره سبق کړ د شپې سم لستون تقریبا زر کرت به ویلې استغفر الله او سبحان الله، کله به 2000 کرت ویلې. بعض د سلف موږ ذکر کړو چې د ورځې 40 زر کرت به هغه ویلې او شابه د 1 لک په اندازه باندې. دا وسه خبرې دي چې موږ په دې خله باندې وای او عمل له حاصله به من کمزوري او داو ډیر اوچتي چې موږ تشه بزرګانیو. اسلام له موږ ته قرباني وکړه او دا وکړه یو لک کرت د شپې ورځ صاحب د نظرت النعیم په دې باندې مستقل لیکل کړي دي چې دې بدا د الله نه بخنه غوښته او سبحان الله به ویلې. موږ چرته په ټول عمر کې زر کرت نه ویل. د دې نوري سبب مدا خبره ذکر کړه چې درې قسم انسانان دي، انبیا، صحابه او علما. نیکان ملګری، انبیا خو ډېر قیمتي خلک دي، صحابه خو ډېر قیمتي خلک دي، علما شکل د عمل ولې دغه خپل ورتل او دغه سره پات کېدل. به تذکرہ مو ذکر کړ د سعید ابن عامر القریشی چې اغله ایمان الله رب العزت ولی نصیب کې، د خبیب رضی الله تعالی عنه رضا کاملا شهادت. هغه څنګه بدر کې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو میدان ویوړو، اوې کسانې په دشمن کې مردار کړه، اوې به کې قیدین کړه. دشمنانو ډېر سخت زور په دې باندې واخصو. نبی صلی الله علیه وسلم لس کسان د حال معلومولو لپاره ولېګل چې پای کې طارق صاحب دی او عاصم صاحب دی او زید ابن دسنه دی او خبیب دی او د ملګری گرفتار شو. په یوځای کې غره کې وخاته، عاصم رضی الله عنه شهید شو. طارق صاحب چې ژوندې ونی ورونو هغه نه مټي په واړه ولې هغه په دیوالو کې شهید کی. او خبیب رضی الله عنه زید ابن دسنه د مکه له بوت تقریبا په اته مسکال باندې عقبه ابن حارث دا واخصه چې د پلار قاتل خبیب تنعیم علاقه له بوتل او انت شکل دا شهید کین. یو واجب اطمینان سره دغه شون وجه دا و چې الله ورته زیری ورکړي او ایمان ډېر قوي او انګوري ورته راولېګل. شایبه خو پرې ده دوه رکعات مونږ کې دغه نورسه شیرونه ویلې او به خیرات ویل وکړه. چته دا پښتنه وکړه چې خبیب صاحب زبر محمد رسول الله څنګه شلې وې دغه په کې مکه مدینه کې اغزم نشم برداشت کولې. په کفر وکم بری خوشو کو دا ټول دنیا کوم لرا کې ونګه سره نه منو. عجيبه ایمانونه نو استاد سعید ابن عامر په دې ځل کې د ایمان بشاشت ولدن نشو چې لکه د صحابه څومره بجرأت خالد څومره بهادر دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عجيبه مینه ده.
وی ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ټول دنیا خبره شو د نبی صلی الله علیه وسلم سره او د ابوبکر رضی الله عنه سره په دې ټول حالاتو کې تبوک کې حدیبیه کې وسره او فتح مکه کې حنین او طائف کې عمر رضی الله عنه صاحب وصیتونه وکړي ورته دا ویل عمره زما د خبره لغه کې دا یو دا چې د دین په باره کې د چا نه یریږه ما دوی ورته ویل چې قول او عمل غره دواړه برابر کا دریم که څومره تکلیف ولې نه د اسلام لپاره برداشت کې مقصد لزان ورسو یریږه بنا د چا د اعتراض نه به یریږه نه لری او پردې مسلمان دا به ور یو بدن غاړي دسه بنو چې هغه پردې دی موږ پردې نه عمر رضی الله عنه ورته ویل زبې د حمص والی کوم معاویه رضی الله عنه معذول کړي دی وینا ته ما فتنه کې اچوي سفر د قار شو وزې د ټول مسلمانانو خلیفہ ګرځولې مدد څخه خبره نشته غو ته اوس ولایت نه کوي خمخا به کوي تنخواه مرته مقرر کړه تر دې پورې چې د بدر مجاهدین الله 15 سره د کال 40 ریم سره 43 سره د مقرر کړه دغه نور سره عمر رضی الله عنه خالص وفد راغی او باغی کې ولا مطالبه وکړه چې تاسو د مسکینانو او فقراو لیس برابر کوي عمر رضی الله عنه ورته ویلي چې من به کې درکو قوم مشران چې را غوي د خپل والی شه نوم به کې ویلي کو سعید ابن عامر و من سعید ابن عامر دا څوک دی ودا خو زمونږ والی دی کنه ودل خو زمونږ تنخواه ورکوم ویغه ټوله لګي زر دینار ورک کله چې دل ورور چې نو ویل شي ان لله و انا الیه راجعون به غټول خرج کړ عجیب انسانان به د کوپی ترزونه وکړ چې دا د شپې روزنه او د ورځې رخصتي کوي کله میش کې او د قشان د ورځې نه وخت راځي او کله مجلس کې نصیب وشي د خو به هغه شهادت ورته آیت به لزر درهم ورکړو هغه ایست الله په نامه باندې صدقه کړو جابر بن عبد الله بارک مدا خبره ذکر کړه چې داغه په کټ باندې کټ صادر پروت وی ویل شي ان لله و انا الیه راجعون دنیا سره تاسو مینه شروع شو دا تاسو څه کوي حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي چې کله رب العالمین د شاده مال نه خیر او برکت لري کې دا پیسې راولي ورته به خټو آبادی کې ولګي دومره آبادی کې وجه سب گزاره ور باندې وشي دا نقشې دی او دا پلان دی او دا پلان دا وجه دا چې محمد رسول الله فرمایي استاد عمل زموږ د الله په خنو وزګه بلېځه کې ولګاو مصرف کې د سعید ابن مصعب خبره ذکر کړه چې زمونږ د وینې د الله د دین لپاره د مچ په اندازه باندې حیثیت من لري موږ به څو زمونږ د وینې سي زمونږ به شخصیت سي زمونږ به خواري سي زمونږ به بندگی سي کمال خو الله کې دی کمال خو دین کې دی کمال خو قران او سنت کې دی کمال خو محمد رسول الله کې دی عليه الصلاه والسلام به مدا خبره ذکر کړه چې حسن بصری به شیخ په اوچاته پښتنه وکړه چې اشنا دا ولې وې کې دي شي زمانه په دې ټول عمر کې دي شو خبره وتی یو الله عز وجل مال او په غیدونه کې چې حسن استاد دی یو حرکت د وجنه هغه ټول اعمال ما برباد کړ تس نس مې کړ نو عجیب خلک ودا نن د یو بل صحابي خبره ذکر کوو ته فعل له خو مخکې دغه نه د خبره به ذکر کوو چې زمونږ د صحابه کرام مابین کې فرق څه دی او قران کې الله رب العزت واجب خبره کړې ده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم کتا سو د ایمان راوړل لکه څنګه چې صحابه ایمان راوړل دي انسانانو تاسو د هدایت والای زمونږ د صحابه مابین کې څو فرقونه دي د ټولو نمخ کې اولنې اساسي بنیادی فرق دا دی چې د صحابه ایمان ډېر کامل ایمانو د ایمان معنی لغوي درسونه کې تشریح شوی د امن تصدیق باور اصطلاح کې دی ویل چې التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع التبرع عما سوى الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی دی په دې باندې تصدیق د ټولو دینونو په کامل معنی باندې براءت ځان تر جدا کول ایمان بسیط دی که مرکب معنی مرکب دی امام بخاری رحمت الله علیه خپل مسلک دی ایمان زیتیږي کني زیتیږي راشي قول د علماء دار چې دا زیتیږي او د عمر ابن عبد العزيز د مسلک هم دا ایمان زیتیږي او قوي کیږي په څه باندې د الله په قران کې سوچ او د الله په نمونه کې سوچ او د الله په مخلوقاتو کې سوچ او د الله نو دعاګانې غوښتل الله عز وجل یادول کیسه اخلاق او بيدی کار کې ځان نه بندول او د رسول الله معجزات پیژندل د رسول الله شخصیت مو ذکر کړي د اسلام د دین خو بیان مو ذکر کړي د هر قسم کفر او شرک نه جدایي مو ذکر کړه الله له وخت ورکول مو ذکر کړل د نیکانو علماء سره ناستا علم د قران او سنت او د ادب نه کار اخستل اخلاص په ځان کې پیدا کول د الله د بندگانو سره د الله لپاره مینا کوم شي چې شړې د الله نه لري کوي د غنه جدایي جهاد فی سبیل الله او عمل صالح ان شاء الله په ایمان کې شتو کې نشته احناف علماء چې دی هغه قائل دي عبد الله بن مسعود دی امام احمد صاحب دی ابراهیم النخعی دی قائل و شیخ الاسلام ابن تیمیه الايمان کې محاکمه وکړه چې په اعتبار د خاتمه سره ویل پکار دی اوس عادي حالت کې دی ویل پکار ایمان په کوم ځای کې دی چاوي دماغو کې دی چاوي زړه کې دی راځي قوله چې د زړه کې دی صحابه کې ایمانو
دویمه خبره په صحابه کې دا ده چې دا د ډیر اوچت یقین والا خلک و. یقین زمونږ به یقین وی یا به دومره نه هغه به چې کوم خبره وکړه نو متصل په هغه باندې به یقین ساتو. او یقین انسان له نصیب کېږي په دې د اهل الیقین سره کې نصر او د الله نه دعاګانې غوښتل. دې یقین د وجنه د صبر د وجنه رب العالمین انسان له بدین کې مشری ور کوي. ایمان باندې، عمل صالح باندې، صبر باندې، یقین باندې، تقوا باندې، تواضع باندې، تزهید په دنیا باندې، دنیا نه برغبتی، د مخلوق حق ادا کول، د الله حق ادا کول، ظلمون نزان ساتل سړی له د دین مشری امامت ور نصیب کړي. دې کې یقینو. دریم صفات زموږ صحابه ما بین کې فرق دا دی عجيبه التزهیه چې صحابه کرامو کې قرباني ډیره و. دا چې کله تاسو سعودي لاړ شئ او رب العالمین موږ تاسو د حج لبوس چې کله انسان اغزمکه وګوري چې د سترګو په دې په اندازه باندې بده کې بوټي نشته، بده کې وب نشته، دا تیری تیږي او د صحابه کرامو د دشمن سره په معرکه او مقابله کړې ده. طالب صحابه حال معلوم شي. ذات الرقا ورته په دې مناسبت باندې ویل کېږي چې په یو غزا کې د محمد رسول الله د ملګرو د نوکان پرې واته او د دې کونه لتی ټوټي وغیرہ دا تاو کړي او د دشمن مقابله له ودرېد. یو کس د زرهو کسانو مقابله له ودرېدل. طالب معلومات او صحابه د کومي مرتبه ولا خرید د څنګه انسانان دي. څلورم چې انسان کله الله دعوت کوي صحابه کرامو کې دعوت ډیر زیاتو او پنځم هغه کې مجاهده ډیر زیاتو. شپږم د محمد رسول الله په سنت باندې غډیر خپکیدون کې انسانان و. تعظیم او سنت کې دالي کړی دي کدا ټول جهان به وره خو سودو بو سره اعلان د دشمنی کولو، لیکن د رسول الله سنت بچ په ځای کې تلف کېدو بس دوی پاغه باندې کله کو درېدل. تر دې پر یو صحابي دی او هغه وراره لوي چې بچي دا انګریزي مبادا وا وجه دا چې په دې باندې ښکار کیږي نه او د سړي کې پیوځي وځي کوم او تر مرګ به تاسو سره خبره ونه کوم، تر مرګ سره خبره ونه کړ. د رسول الله په سنت باندې څه خبره کېدل و مجيبه صفات په صحابه کرامو کې دا و چې د قران سره تعلق. تاسو غوښتي خبره لګ متوجه شئ. زمونږ د محمد رسول الله په ملګرو کې بعض د انسانانو چې 500 کې قران خلاصو د تدبر سره، بعض به د انسانانو چې په ورځو کې قران خلاصو او بعض به د انسانانو چې په 9 ورځو کې قران خلاصو، بعض به د ملګرو چې هغه په 10 ورځو کې قران خلاصو، بعض به د ملګرو چې په 16 ورځو کې قران خلاصو او بعض به د ملګرو چې په میاشت کې قران خلاصو او بعض به د ملګرو چې هغه په 40 ورځو کې خلاصو. د 40 ورځو نه اقوا چې سو قران نه خلاصي. رسول الله د دې خلکو په باره کې په ورځ قیامت عارضه کوي یا ربي ای زما ربا دې زما امتونو دا قران مهجور نیولې. یعنی کوم سړي به 40 ورځو کې قران خلاص نه کوي او اقوا به واړولو دا بر صحابه په نظر باندې ډیرو بد معلومه درو. د دې انسان په باره کې زموږ محمد رسول الله عارضه کړی دا عارضه د چې انسان قران پر خود لري درس او خپل ژوند ور باندې وتعالى ځان لوي اهل سنت والجماعت ولا يم دا اصل کې اهل الحلوه والخدق ولا دي چې په ذکر کې حلواګانی او دغه شي خلکونه ورشي دي زموږ د خوراک. تاسو وګورئ چې 5 ورځو کې مختم نه کې، په ورځو کې مختم نه کې، په 9 ورځو کې مختم نه کې، په 13 ورځو کې مختم نه کې، په 16 ورځو کې مون ختم نه کې، په 40 ورځو کې مون ختم میش کې مختم نه کې، په 40 کې ختم نه کې او د 40 نه اقوا اړو نه په ورځ قیامت محمد رسول الله بعارجي رب العالمین لا بعارضه کوي. قران بس موږ په مقابله کې ولاړی اوس خپل ځان په دې باندې تعالی چې اي موږ د صحابه په سیروانو کوم روان نه یو. کلونو کې موږ قران نه اخلاص کړي. یو روز او بل روز د شه د اوچته داوی موږ چیرې موږ ډېر بزرګالیو د سار منځن ورسره خوب وڅوک پری دي د شپې به دا خوب غب شپ شو پری دي د مازیګر نه ورسره په دله لعب کې خلک دا وخت څنګه تیر کی. د کرکټ لپاره د بل لوبې لپاره یو انسان چې د والیبال لپاره د فوټبال لپاره ګینټي سره وخت لري، لیکن د قران لپاره نه تیری. به د شي وای چې زه اهل سنت والجماعت هم د انسان له حیا وکړ ده. د زمونږ د دین مشران دي دي صحابه کې دغه کمالونه و دوی کې دغه اوچتواله زمونږ دوی ما بین کې دا فرقونه دي. زمونږ اسی داویل دخلي او د محمد رسول الله ملګری هغه د عمل خلق و. د محمد بن مسلمه بارک راضي ودا په شکل په یو ډګر چا خوشي کې زر کافران ورته بل خو دي زر ورل زدان ورکاو. قعقاع د صحابي دي خالد بن ولید ابو بکر لوري چې مال صفوجان راولېګه په یوځای ډېر سخت ماري کړو دشمن راګر کړي. هغه ورته قعقاع ورولېګو چا ورته ویل شي کفوجان غوښتري مسلمانان مجاهدین غوښتري ویل صوت قعقاع دا د صحابي دي چې دا کوم وخت میدان د جنگ کې आवाज وکي زر دشمنان د یو आवाज سره سملي. د عجیب انسانان محمد بن مسلمه په یوځای کې اته کسان خالد ځان په ځان باندې لاستړي مصالح کسان ونی ولود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلمہ ابن اکواب است یو قوم ونی ولو او د نبی صلی الله علیه وسلم خو لرا وسوي ما پرکړه د غره خاطر غشر سره ګونډه مرتمه تکړه د مخې زینو مشورته وي چې دا ټول قوم را وګرځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او به موږ ځان لوي چې موږ مسلمانان موږ ډېر اوچت خلک یو او موږ د صحابه په روان یو
او کوم سره چې هغه صحابه بشروان هغه په جامع کې خلک بدنامي وي د صحابه او دشمنان دي نعوذ بالله من ذلک دوی د عمر بارے کې د عقیده سره چې عمر دومره بدعات کړي کله وحاشه اچرته ما غوي دا خبرې نه دي کړې اچرته ما غوي دا خبرې نه کوي موږ دغه تایید په دې مناسبت باندې کوو چې هغه حق پرس عالم دی او سليمان عليه السلام تایید محمد رسول الله کړی دی نو موږ د دې وجه نه کوو دا او د دې انسان دفاع او فرض قیامت رب العالمین د جهنم د اور نه به وکي هغه خلکو له صحابه او خودل ته د خپل ژوند د صحابه په ژوند باندې وته له بیزه تامن چې ته یقیني د صحابه او بشروانه ته د عمر تاریخ خلکو له بیان کا د ابوبکر تاریخ خلکو له بیان کا د عثمان تاریخ خلکو له بیان کا ګنټر صحابه او فضائل د خلکو له بیان کا قوماتو ګډه کمی زیاتې خبره اخوا دی خو کټ را کټ کو خلکو د دوکې د پاره دا خلکو له وړاندې کوو د شورته وای چې ګوره پلاني شړې دا خبره کړي هغه د خبره کوي چې استغفر الله تا خبره ولې کړي دا قران کریم کې رب العالمین قانون خو دلې چې د مؤمن په باره کې تعالی چې اطلاع درکړه چې دغه دا کار دی وته د شی وجه په هغه باندې ګومان لرم هغه چیرته د شي نه کوي خاله ورشه پښتنه وکړه چې چیرته یقین کې دا مسله ونه بعد دغه نه به براءت او کبه ته رجوع وکړه معاذ بن جبل فرمایي چې ان علی الحق لرورا ودي حکم رب العالمین رڼا خو دلې دا اق خلکو بیانونه مګوري دا کوم انسانان چې دغه ګوستخان دي بیانونه مګوري کنزل سپکی دغه خبره دی په بیانونه کې دغه خلکو په بیانونه کې صرف الله او رسول الله خلک دعوت اول سوچ لګ پکار دی انسان بده چې نه کیږي چې بس څه خبره وکړه هغه فصله ومنډه مسواله نو په صحابه کرامو کې دغه کمالات و دغه اوچتواله او ذکر رب العالمین دا محمد رسول الله ملګرتوب له انتخاب کړه کوم مجلس کې جدي تذکرہ کیږي نه پای کې به ظریف اندازه خیرم نه یو صحابي د عبرت په لید باندې موږ تاسو ذکر کوو چې دغه په واقعیت سوچ کو طفیل ابن عمرو الدوسی رضی الله تعالی عنه در خپل قوم ډیر مشر سره دی یدي څو کمالات یو کمالات په کې ډیر بهادر سره و ده شجاع د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری بوله بادر کېږي نه چې هغه په خپل د شړې په تربيت کې لوي شي او چې هغه بهادر انسان کمال وباغ دوی مجيبه صفات په طفیل رضی الله عنه کې دا چې دا ډیر انتهایی سخی سره و مال خرج کو درې مجيبه صفات په دې کې دا و چې دا وسيع الصدر سینه څنګه نو چنګن نو په معمولی خبرو باندې باز انسانان چنګي په یو ځای کې به تور مثال چې راځم شرکت دا ول راځم شو دا اوس ما حق ونه خوري دا خلاص موږ کاپی کې دا اوس دور را دا به څه چل کېږي څه به نه کېږي زړی د شقې د باجی سړي او واجب صفات په دې کې دا و چې ډیر زکی و دغه سره شاعر مو دا چې کړه د قوم نه راتلو عمره راتلو د مکی مشرکانو په خپل مابین کې ویل چې دا محمد صلی الله علیه وسلم خو ګرځي چې خبرې کوي چې دا سړي په ځړ کې دنه اثر کوي هر کله چې دا اثر کوي راځي په دې چوکونو کې خلک ودرو د حج د شکم قومي مشران راځي اغوی له دې شي وایو چې دلته ولېونه جادوګر منتری ترویتی مزمم راغله خبره مې معنا ته فعل ابن عمرو الدوسی فرمایي وځي په ځای کې کینه ولا زما د دماغ بالکل درې خبر نه ډکړه ودا خبرې شو وکړه مان ته ځان لري ساتو اوس هم باطل فرسم دغه خبرې کوي الکه د دې خلکو مجلسون لمو ورځي د دې خلکو درسون لمو ورځي د دې د جمعې منځون لمو ورځي د دې خطبو لمو ورځي د دې اجتماعګان لمو ورځي دوی کې دا کار دی دوی کې دا کار دی دوی کې دا کار دی خالص دروغ دي چې افتراګان دا کې د باطل فرس کوشش دی دا شګو بندونه دي چې تم دا ټینګيږي نه یو ماشوم څونه شي دوکه کوله غټ سړی بارک سړی غلا پرې دا وې په کدا چې ایسه بده غوګونه کې یو مالوچ کې خودل بعض عوام هم دي چې سړی سم باو دي خلکو جوړ کړي دي دا بیان ما ورته کتاب مګوره وې په کدا چې مسجد حرام لاله اتفاقی دي سړي په خوا کې زو درېدم د محمد صلی الله علیه وسلم وګورئ کې مالوچ د شي مکر ته پورته ورته وکاته د الفاظ چې ویلي دعای چې کول او د مونږ چې کوزت ډیر انتهاجات متاثر شو و ایسمه اول د مالوچ له ذکر شل کته می انسان ادمي انسان دي شاعر سړی عربي سړی قومي مشر ته څنګه د عمر متاثر کیږي وې کوم وخت د قوارې له میکاتو د شکل له میکاتو لکه عبد الله ابن سلام فرمایي وی والله قسم په الله چې محمد رسول الله د مخدود دروغجن انسان مخنو و عبادت مال خوند راکې د عبادت د خوند اسباب مخکې مونږ ویلو چې سړی به مخلوق شکایت نه کوي د خپل خواهش لحاظ دا به ورسکه د الله او د الله د رسول خبره وړاندې کوي رسول الله به ارچانه محترم غړي سر ما خامد شوی چې الله زما رب دی اسلام زما دین دی او محمد زما رسول نبی دی عليه السلام پر دې زنانه په نظر باندې حرام خوري به پرې دی اخلاص پسان کې پیدا کول د توحید سنت قیامت او تقدیر عقیده ساته نیکان ملګری انتخاب وا د الله دشمنانو سره دشمنی ذکر زیات کوا چې بهترین ذکر قران دی وېد چې کله سلام وګورځو مونږ جو کې کور لاړو زم په لاړم الله رب العزت به اسما د پر د هدایت اسباب برابر ول د هدایت اسباب دمن انابت يدور مال حق حسدار چې کوم ځکه حق دغه بشروانېګه کزما سره حق زما سره کینا کده بل چا سره حق الته ورشه
لیکن د بدعتي انسان نه بزان سره جغسته دین را نه. علي بن ابي طالب فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وې د شو وخت براشي چې بعض خلک د خپل ملګری ځان پورې منحصر کوي او قران به ورته بیانې، لیکن د مرونه به کته کیږي نه کچرته دوی د درس ملګری په بل درس کې دا په خبره کیږي په دې انسانانو کې به د ظریف اندازه ایمان پاتې نشي. څومره خطرناکه خبرې دي. الله رسول الله ټول مسائل موږ تاسو راکاره کړی دي. اسنه چې خپل ایمان موږ تاسو وبېلو د شاده وجنه موږ د قران او سنت ځامنیو. سلمان فارسی له بچا خبر وکړه په پلار د سوی میږي وی اسلام موږ د اسلام ځامنیو. قران او سنت موږ قائد او رهبر دي. د دې په سبروانی ګدا چې کوم ځای کې کدی ماشوم سره ولې نه بس نقص موږ مشر دي. کدی سپینګری سره ولې نه داس موږ مشر دي. کدی ځوان سره ولې نه دقص موږ مشر دي. ځکه موږ دا شوی دم دی بشي. وی هدایت چړي لا منځ باندې نصیب کیږي په جهاد باندې قران باندې مجاهده باندې انابت باندې رسول الله د سنت په تابعداري باندې الله په فضل باندې الله په نعمت باندې قوي ایمان. وی چې ورله ما ورته چې آشنا څه خبرې ورته وکړه ستاره کې خو د خلکو باندې وبته وبورته جوړ کړي وي چې دا د خطرناک دي دروغجن دي او فلانه دي فلانه دي. وی محمد صلی الله علیه وسلم ما سورۃ اخلاص شروع کې قل هو الله احد اخر پوری ویلې الله الصمد. د دې سورته کمالات سورې محمد رسول الله فرمایي چې کوم سړی د دې سره مینه ساتي معنی یو صحابي له دې سره مینه ساتي او هغه ورته چې زما سره مینه ده وې د دې مینه د وجنه رب العالمین ته جنت ته ور داخل کی. دا درې مې سره قران امام الشرح المالکی خطیب شربینی سراج المنیر کې شیخ عبد السلام رحمه الله احسن الكلام کې تقریبا 2 نمونه دي ذکر کړی او رب ته د مخ سره ادا ده. سورہ لحب کې ولې چې ابو لهب الله برباد کې دلته وی وجه دار چې توحید پکې نه و. انت ویل ابو لهب الله برباد کې اوس وی شکر الله له بس توحید. انت ویل چې ابو لهب الله برباد کې نو سوال لاغه چې وجه څه د توحید دښمنی کړي ور سنت ټول علوم په دې کې الله رب عزت راګر کړی دي. حدیث کې راځي مسند احمد کې فروید دوبه ابن کعب باندې د مکه مشرکان رسول الله صلی الله علیه ورته چې صف لنا ربک رب خدای موږ تشریک دا صرف څوک دی خلک الله رب عزت دغه په جواب کې ایسه سورې اخلاص نازل کی. ابن قیم سے فرمایي قل دا معنا توحید د قران نزد کو به خلکو له بیان کا د ځانه به توحیدونه نه بیانوي. قران چې کوم تعلیم کړي بلغوا عني ولو آیا هو الله احد هغه چې نومي الله دې کیو دی هو زمیر شان یا راجی دې اق زمیر رب لا چې کوم په سوال د مشرکین کېو لفظ الله دا الله اسم علم دې د ټول کمالونو صفاتونو کمال راټولون کې صفات چې هغه ده. شیخ عبد السلام رحمه الله لیکلي دی الموسوعه القرآنیه کې وکدا نوم د الله والی جامد دی چې د لفظ عربي والی مشتق ډېری وجه به ذکر کړی دی. احد کیو دی چې انسانان په دنیا کې پیدا شو هغه د شی ویلې چې د دې زمکو اسمانونو د لپاره مربي نشته الله پیرات وکړي چې هو شتا چې ویلې چې دا ماده تلک دهرین وی ویلې چې نه هغه ګور الله دی چې ویلې د الله سره نور څوک دی نه اکی واځي الله دی. د ظریف اندازه شریک نشته. سره به دیداري دانن سر کوم دا بي بي سي دا کوم راپورو چې روس کې وداغه شی په یوځای کې یو د انسانانو موخ کې مشر وی هغه ایجاد کړي دا هغه پیدا کړي دا ډانچا ودا اصل کې بيزو دې د هرانو د عقیده ده ودا انده بيزوګان د انسان په اصل کې بيزو په مرور د زمانه باندې لکه ته وګرځیدل به انسان تیسته جوړ شو دغه دماغي کتلې ډانچا کتلې دا کی کتلې د مزل کتلې ځکه دا اخ انسانان دي چې رب العالمین موږ تاسو په بل طرف باندې اړي سړی به درته کلک بیداری چې موږ سره قرآنی کنه د دنیا دا ټول خلک په یو طرف باندې موږ له ودرېږي ان شاء الله موږ تاسو نشي اړوي خو چې قرآن باندې موږ تاسو ځم کوو احد الله صمد الله ډېر بنیازه دی. الله رب عزت شان ناز مز نه مني دا کوم انسانان چې دا وجداد الله نازولې دی نازولې خدای من بیا د انسان تاسو یادوي الله بنیازه دی. کوم انسانان چې د خبره ذکر کوي چې دې سړي له رب العالمین برخه ور کړی دا محمد رسول الله فرمایي دې سړي الله له کنزل وکړه پورا شریف دی پورا سید دی د چا پلان دی د چا ځوان دی خوراک نه کوي اسکاک نه کوي خوب پین راځي د ټول مخلوقاتو مستغنی دی د ټول خلقو حاجت روا دی دا فریاد رسول هغه د الله دی لم یلد در چا پلان نه دی ولم یولد دا ګره د چا ځوان دی عزیر بچی نه دی عیسی بچی نه دی ملائکه بچی نه دی د مکه مشرکان به ویل چې ملائکه الله لوري نه نصارا ویل چې عیسی د الله بچی يهود ویل چې عزیر د الله بچی الله رب العزت چا پلان نه دی چا سردار شته بالکل سره لري قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې لم يتخذ ولدا نه حقيقي پلار دی الله د چا او نه د قشن حکمي ولم يولد الله ګره د چا بچیم نه دی. سوال دا چې مکه مشرکان ولدا چې عقیده ساتل چې د الله بچی دی الله د چا بچی دی کې دې چې مشرک د عقیده وسد نعوذ بالله من ذلک د باج ظالمانو په خوري کتابونو کې دې شریک کړی دی
و شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر په دې مناسبت باندې ویل کېږي چې الله رب العزت اسمانونه جوړول خو د نعوذ بالله من ذلک و شیخ عبد القادر جیلانی راټینګ کی څومره بیا د انسانان دي سورې اخلاص چې ویل اسمه پر لکه وراده نه نشو نو سوال دا چې دا سړی خو اول بچي وي دغه ورسه پلار شي دوی په عقیده باندې الله رد وکړو چې اقر کو ګوره الله د چپلار بالکل کیږي نه د الله د شان نه خبره ده چې الله رب العزت د چپلار شي هیڅ دا سره شریک نشته معادل نشته شریک نشته نظیر نشته ډیر یو خوږ صورت دی دا یو صحابي په جمع کې د هر صورت په شهور سره دا ویلي محمد رسول الله ورته ویلي د دې مینې د وجنه الله تعالی جنت ته داخلي وې د ځل کې مې د امین نه دنه وتا به مې ورته ویلي چې یا رسول الله اوس مال دوه غوړ چې لاړ شم کلیله دعوت وکاو دعای ورته وغوښتله او څنګه کوي چې مال پیدا کړش د دعا آداب الحمدلله بار بار تاسو به درسونه کې ذکر شوی دی سړی کې به اخلاص د حرام خورینه به ځان ساتلی جامع به صفای دوه رکعات منځ بکای مال بر خرج کای توجه سره بکای او 10 بری کړي د قبله په طرف باندې بناسي لا ګونډه بری ماته کړي لاسونه به اوچت کړي امام تجری به لیکي مختصر فقه اسلامي کې چې د لاسونه د اسمان په طرف باندې ونسا او یا د شدا منه شمخ له ونسا او دا ورسه طرف چې د قبله په طرف باندې ونسا دا دوه طریقې جایز عربي دعاګانې وایا الحاح پکې کوا تاکید پکې کوا زید دعا پیژنه په محمد رسول الله باندې درود وایا په الله باندې حمد وایا د زړه د تل دعا رو باسا د الله د حکمت نه مخالف نه اقرار بکې په خپل ګناهونو نور مسلمانان له دعا غواړي او امين به کې وای دعای چورته وخته په دې تندې کې ورته رب العالمین رڼا جوړ کړه تندې وی ویلي الله دا رڼا خو ما بل ځای واړه اسنه به بس ما قوم ته شوی چې ولته مسخ شو زموږ باباګانو غوالي دي بوتانو ګډوډ کړي د چابه کې ورته رب العالمین د شورانه جوړ کړه ته به دا ګمان کوله کڅن چې بجلی په کې بالکل لګېدلی د شورانه نور او د قانون چې موسی عليه السلام الله ور کړو لازم چې کله ګریوان کې کته کې چې بار راوي شو پړخې دو د موسی عليه السلام الحمدلله تذکرہ په قران کریم کې بار بار کې تقریبا یو سر شپږ درش کړه الله رب العزت دا ذکر کړو دی يهود باندې الله رد کړی دی موسی ابن عمران ابن قاهس ابن يسحر ابن لابي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم ابن تاروخ ابن ناخور ابن شاروع ابن ارغو ابن پالخ ابن عابر ابن شالخ ابن ارفخشن ابن سام ابن نوح عليه الصلاه والسلام الله رب العزت اغلم دا ور کړی و دا د کرامتو کرامت دا مطلب نه چې موږ د رب العالمین حقوق ددنه غواړو چې بس دل ورزو دا بوسمله ارسره کوي نه د مؤمن سره ایمان ور باندې مضبوطی قوم لورغه چونکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر وخت تیر کړو پلار سره ډیر مینه و پلار ورته مخې دروته استقبالیه لا چې کله راغله ورته پلار زه تاسو سره خبرې نه کوم الولا والبراء د الله لپاره ورانو د الله لپاره جوړه زموږ شوس په عبادتونو کې چې دا خوندونه نشته ولې وجد صدا موږ د الله دشمنانو سره دښمنی نه کوو د الله دوستانو سره دوستانه نه کوو خبره بالعکس ده چې کوم ځکه رب العالمین دوست دغه به موږ د شبر اخلاص کړی ده او چې کوم ځکه الله دشمنان دغه به د خوا کې سولې ګوره شریګو کمال مخبل غنو افتخار مخبل غنو به موږ چې موږ د قران والي موږ د قران د عین تعجب د دعوت باندې ته کوي پلار لوي ویل چې پلار لري چې زما روخانه وې بالکل سره لاس نه ملو ما وجه دا وې زما دین چې جدا دی استاد دین جدا دی پلار سره ډیره مینه و وې بچی دا کوم دین استاد وې اسلام وې کلمه مالو وې کلمه ورته ویل نو طفیل ابن عمرو الدوسی پلار ویل عمر صاحب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمدلله غم اسلام راوړ کله وسره مخامخ شو د کله وسره ډیر انته یې ته مینه ونه کله لور شي جدا شې اسمت دین جدا اسمت سره رابطه نه کیږي وې خاوند دا دین مالړه معرفي کا وې اسلام دې څنګه سره به داخليږي پلار لوي چې اول غسل وکړه وخت دې لړې کا دې له مې چې ته غسل کوي او غسل په دې طریقه باندې کوي چې شرعي او بت دې سره کم دند عقدن سره به غسل کوي دا ولي ویلي انت یبوت فاقیزه کې برا جمع کړي نو دی ویل چې دا خو شرار اشتري دي وسم خلک ویني دا سخی چشمه ده د نمونه به تاسو ورېدلی دا الفاظ چې څوک استعمالي او عقیده ورته لري پام دي لفظ باندې د قران نه معلومیږي چې دا سړی مشرک شو کافر او بې ایمان شو الفاظ چې دا سخی چشمه ده او دا پلانې چشمه ده او دا پلانې چشمه ده قران موږ دا تربیت را کړې چې دا څومره چینی دي څومره کویان دي دا ټول څوک روباسي رب العالمین دا وبروباسي دوی سخی صاحب منسوب دي چې دا سخی صاحب رښتره دا واغه سخی د خلکو لور کړ کوي او دا کوي او هغه وی پاغیزه کې به غسل کوي ځکه د مشکینو د شیخ د ساتله چې انسان کله پاغیزه کې غسل وکړي هغه به پلجیږي او پلانې عمل تراړو په پرده کې به غسل وکړي او راغله او وی بل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله درې ملګری ورته رب العالمین پیدا کړ پلار وسره ملګری شو خزه وسره ملګری شو ابو بکر رضی الله عنه وسره ملګری شو دعوت دي قوم لور کې هیڅ خبره ونه منله
برته محمد رسول الله لاله رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ویل شي یا رسول الله ته ما دې قوم له خیره وکا بعض داین چې د غوښنو دي شي لکه مرغۍ غوندي کار وکي ما ذکر پوری کار کیږي نه هیڅ صادر پوګ شي ودا قوم د الله برباد کی نه موسی علیہ السلام سلوي کله اتیا کله وی دعوت کړي دي دنو علیہ السلام بارک رضی نه نیم شو کله دعوت کړي تنګي کې بنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ودا د صبر وخت او د شو مونږ وکي د مونږ له سنو چت نو په دې وخت کې ابو هريره رضی الله فرمایي چې دا یو بهترین صحابي دی فقيه صحابي دی 15304 حدیث نقل لري و ما ویل شو افسوس ما په قوم باندې لکه برباد شوی دوس تبو برباد شوی رسول الله تعالی کې راغله ته غرق شوی نبی صلی الله علیه وسلم خو نبی صلی الله علیه وسلم خو امام د دې ټول متقین امام د دې ټول دعات امام د ټول انبیو امام رب العالمین لنجدي انسان او شکر په دې باندې موږ تاسو له استر پکار دي الحمدلله چې موږ تاسو امام او قائد رب العالمین ګرځولې دي هغه درې دعاګانې وکړې د شی ویلې درې کړه اللهم اهد دوسا وات بهم الله دې دوس هدایت وکړي ولا اللهم اهد دوسا وات بهم الله دې دوس هدایت وکړي ولا اللهم اهد دوسا وات بهم الله دې دوس هدایت وکړي ولا وچ دا خبره وکړه ورته وی ویلې چې بچینو لاړ شي او دې قوم له دعوت کوي خو په نرمۍ باندې کوي يسر ولا تعسر اسانته کوي تکلیف مکوي معاذ بن جبل ویلو ابو موسی شریل ویلو کوته کې مر علی خلک بالکل نفرت کوي ما چې بالکل تاسو د ایمان نو وته جنت نه شي داخله د جنت خوش منګا دي اسانته به کوي دا محمد رسول الله خبره ده قرطبی لیکي تاسو سوچ وکړئ موسی علی السلام رب العالمین ولې چې فرعون په مقابل کې نرمي کوا زما مثال د موسی غوند نه دی زما د منکر او د مخالف مثال د فرعون غوند نه دی نو چې موسی نرمي کوي ماته به نرمي په طریقې او لا سره موږ مری تر مری سره نس ته څنګه زما دعوت منلو دا دعوت طریقه نه ده شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي کاغذ سره مخالفت کې تو سره کړو بڑو کوي ورته په خپل متاثر شي زد کې بسړی را ولینا دوی په خپل فرمایي چې د بدر غزا په دې کې وشو د احد غزا په کې وشو د خندق غزا په کې وشو چې خیبر لاړو تقریبا اتیا کورونو ایمان او اسلام راوړو الحمدلله دعوت ورزنګ راوړي اتیا کورونو شکل ایمان راوړو ټول خیبر لراله الته محمد رسول الله هغه د پاره په غنیمت کې برخه ورکړو رسول الله ډېر انتهاجه خوشاله شو وجه دا چې د ازمکه واسمن رب العالمین د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی دي دا چا د وجه نه دي پیدا دا کوم شاعران چې وای دا ګلونه ستا په مخ او دا غرونه ستا په مخ او دا رغونه ستا په مخ دا څه غلطه خبره ده الله رب العزت قران کې فرمایي خازن د سورې نس دی روایت په تشریح کې لیکلي دي الله رب العزت فرمایي چې موږ زمکه واسمن نه دي پیدا کړی الا بالحق مگر د اظهار د توحید لپاره د زمکه واسمن نه د موږ تاسو سره لپاره پیدا شوی چې موږ د الله بندګیو رسول الله په زیات خوشاله شو الفوائد المجموعه كشف الخفاء خازن دي ټول رد کړي په روایت باندې او موضوعي ګرځولي ملال قاری شپ چې لولا کله کته چرته نه یا محمد رسول الله رسمه واسمن نه پیدا کول دا حدیث نه دی بلکې موږ چې پیدا شوی او د ازمکه واسمن چې پیدا شوی دي لپاره اساسي سبب هغه موږ د الله بندګي دی ورته ویلي نبی صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه بوتانه مات کړه لات پسې یو څوک ولېګل منات پسې بل څوک ولېګل عزا پسې خالد دی ولېګل ذل خلیصه پسې جرير ابن عبد الله البجلی دی ولېګل ذل کفین یو بوت واقع پسې توفیل ابن عمرو الدوسی ولېګو دورته یا رسول الله زو پسې لاړ شه ویلاړ کله چې لاړو ګر چا پیر د قوم ته ولاړو چې ګوره اوس بدله ټکر ور کوي اوس بدله تکلیف ور کوي لا سونه به پلجيږي ځکه ودا خدای الله شریکان دي برخداران دي درې خبره ورته وکړي ورته وی ویل شیا ذل کفین زګورستا عبادت نه مزه چې بندگی کوم دی او الله کوم شاغز مون معبود دی دویم زوستانه مخکې پیدا شوم تزمانه ورسه پلاسونه پیدا شوی ځل الله پیدا کړي دریم قسم په الله چې وځي په دې نس او په دې خېټه باندې دنه او دې ځلمانه ور بلوما اماغه چې په دې بد باندې ور واړو بد چکنو هغه او ایسا غټول وسوځول چې کله سټکوره شو دې ور نه جوړ کړی شو ور شو سکروټه شو ایره شو ټول قوم ویل شي نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله من گوئی کو په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او گوئی کو په دې خبره باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول دی د نبی صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر رضی الله عنه ویلي وی ابو بکر زما دا بچی چې عمر دی زه چې تو فعلم زما د اسو توره دا ټول ګورستا په خدمت کې حاضر څه چې په موږ باندې کوي موږ تیار یو د الله لپاره ارڅ ور کول پکار دي مخکې د شهید ابن مصعب خبره موږ وکړه زمونږ دا وینه د الله د دین په اړه کې د مچ د وینې په اندازه باندې حیثیت هم نه لري الله ډېر غیرتی دی د الله دین ډېر غیرتی دی هغه ورته هم د سره بیا و مسلمه القضاء پیدا شوی د امامي جګړې تشکیل کړي او د جنگ قومندان هم کېدا حدیقه الموت تقریبا په هغه کې ډېر صحابه کرام شهیدان شوی ابو بکر رضی الله عنه وجړل په انصار د الله رحم وکړي رسول الله چې مدینه ته راغی سخت قرباني ورکړه
او اوس په دې ځکه په دې وینو باندې لپټ پراتري وې په دې وخت کې چې دا کله لاړ ورغه یو خوب ولیدو دی مسلمه تر کذاب دعوه کړو چې زه پیغمبر نو پیغمبر یم رسول الله فرمایي دیرش قسم دا دعوی کې دا ټول دروغجن او دجالان دي اسود عنسی له داخله رسول الله په وخت کې اسود عنسی په هغه وخت کې مردار شو ختم شو پیروز دلمی لري کې او دا به ابو دجانه دی او دا قشن وحشی رضی الله دی او طفیل ابن عمر دی خوب مې ودی شي ولې چې سر مې وخرایلو سر مې چې وخرایلو شو دخلینه مې مرغي وتلا وېزه دی زنانه په خېټه کې داخل شو ملګرو لوي دي تعبیر راکړي یره موږ په پته نشه دومره باجرأت انسان د مرګ ورته بالکل د سینې معلومه دي چې مرګ شي دی ځکه د رسول الله ملګری مرګ د شګانو دشمن لوي ولکه څنګه تاسو شراب خوښ غنئ اغوی په دل چې زمون محبوب الله دی زمون اصلي کور اخرت دی دا مرګ زمونږ د الله مابین کې پوله واسطه ده نو سره خیر دی چې تخپل کور لورځي دا پول به کراس کوي کبه نه کراس کوي ورته ریږي به کبه نه وې دا سر می چې وخرایلو زب شهید کېږم ملګرو دا مرغی چې د خلینو وته دا زما روح دی او د زنانه په شرنګا د خېټه کې چې وردن نه شمه وې دا زما قبر دی او بچی مې په سیمنډ راوي زما د بچی مابین کې دیوال لږ سره مسافه وي ساغه خو پاتې شي د خو پاتې شي وېسما بچي عمر سره ورسره راځي اماغه کیفیت باندې و چې د سخت جنگ شروع کو دا به کې شهید شو او عمر د بچي هغه په دې خلاص په کې زخمی شو هغه به ورسره یرمو په غزا کې شهید کیږي عمر بن الخطاب بارک دا راځي و دعوت وکړه ډوډۍ وکړه ټول ملګری ملمانه کېناسته عمر صاحب چې دې طفیل بچي دغه څخه جدا کېناسو د خپل پلار نیمه ور باندې خودلو عمر ابن طفیل ابن عمرو الدوسی عمر رضی الله عنه ته وښنه رانیږي چې شرم درغه حیا به او وی ولا کې لاس منشتره بل چپ لاس خوراک چې کوم را حیا راځي عمر رضی الله عنه مرسته توجړل چې بالکل د دسترخوان یو پرې وښ باندې مثل لونچ ورته وی ویل چې عمره دې دسترخوان باندې چې څومره خلک دې ډوډۍ لناستي د دوی یو اندام تر اوسه پورې جنت لاله نه دی او استغفر الله مې اندام چې لاس ته هغه اوسم جنت کې پروت تا به مخکې لګلې دي لکه خلک وی اډوانس کې تراشه ورته سیم کړي دي ته به څنګه ډوډۍ نه خوري د ټولو نه مخکې باول ډوډۍ ته خوري د مجاهد دومره قدر پکار دی رسول الله فرمایي د مجاهدینو د خزو دغه د خورینو احترام او دغه د اهل احترام به د ساتي لکه څنګه چې د خپل مور احترام ساتي محمد رسول الله فرمایي چې د مجاهدینو نور څخه بچي پاتې دي او یو سړی د هغه سره خیانت وکړي په ورځ قیامت به دغه خاين انسان د مجاهدینو مخکې الله ودري او ورته وو چې د په عمل کې څومره تعقل وایلا سمو خیال رسول الله فرمایي ټول به تیوالي کوي نه دي د مجاهدینو خځې دغه بچي دغه خويندې دغه میندې رسول الله فرمایي دا په تاسو باندې د قدر لري د احترام به ساتل لکه د خپل مور قدر شته ساتي د مور به څومره قدر او احترام ته ساتي په دې باندې جنت سړي ورکول کیږي يرمو کې بيدام شهید پلارم شهید او زویم شهید رسول الله فرمایي سړی چې کړه شهید کیږي په اول ساعت کې ویني سره الله ورته اعلان درزا کوي ټول ګناهونه ورته الله معاف کوي دا به هور نکاح سره الله وتړي اوبه کسان د جهنم لایق دا غوې د سفارش مسله خپل ځای د جنت ګوري او د قبر عذاب ورمندني رسول الله فرمایي د شو تاج ورته ور پسر کړی شي چې دغه یو یاقوت د دنیا ما په ټول نه بهتر دی او تکلیف محمد رسول الله فرمایي فدی کیفیت باندې دی لکه څنګه چې ورګه سړي لټک ور کوي نو دا د طفیل ابن عمرو او دوسی یو مختصر تاریخ او دا غره بچی د عمر چې موږ تاسو ذکر کړی تر څو پورې د الله سره سړي کبیره به ترش الله رب العزت دغه صحابه کرام تابعداري موږ تاسو سره نصیب کړي یو دوه مهم اعلانونه یو دا چې ان شاء الله د جمعې پرز د اتو بجو نه تر 11 بجو پورې په مدرسه تعلیم القرآن والسنه سرخود مو مبارک الته د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت او دوره شروع شوی و اخره پروګرام به نو د الله درزه لپاره او د رسول الله د محبت د اظهار لپاره ټول ملګری به پاګه کې موږ تاسو برخوالو او ان شاء الله برخوالو ملګرو سره رابطه مو کو د جمعې پورس د اتو بجو نه تر 11 پورې دویم نن ماځګر ان شاء الله شپږ بجې د منار اف ام درینوي دی باندې د نوروز مبارک شیخ صاحب مشانه بدا پښتني کیږي دا ضرور په خپل تاسو مونږ شي کني کوم ملګری چې دغه لړا به تو کوي چې په دې کې نوې جامع غوستل او خلکو ته تحفه لګل دا سړی ګور د ایمان نه خلاصي تر څو پرې د خپل ایمان غو موقع په دې مناسبت باندې التم المشو واغزه کې دعوت کړی شو چې دا قوم منګه د خپل دین نه پوي کو اسنه چې د ایمان دالو سرمایه موږ نه په اخو دغه خبرو باندې خراب نشي رب العالمین